سلامونه. خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو د جرمني په پښتو د آلماني یا جرمني فروشاین لوستونه په پښتو باندې نهم بوګن یا نهم څپرکی ده. هیله ده چې تاسو هم سوالونه خپله تکرار کړئ او خپل کاریال وکاروئ کوم چې تاسو ته د ډرایورۍ یا د لیسنس د ښوونځي له خوا نه درکړل شوی ده. دا به ډیره ښه خبره وي کله چې تاسو یو لوست یا یو بوګن دلته ګورئ، همدغه بوګن په هماغه ورځ باندې لاړ شئ په خپل کاریال کې هم یو دفعه تکرار کړئ ویې ګورئ. که چیرې بیا هم پوه نه شولئ بیا کولی سئ راسئ پوښتنې یو دفعه وګورئ، هماغه پوښتنه باندې چې نه پوهېږئ هغه اتومات کاریال تاسو ته ثبتوي. بیا تاسو کولی سئ هغه وګورئ، د ویډیو کتلو نه پس کولی سئ تاسو بیرته هغه بوګن یا هماغه څپرکی وکاروئ، تکرار یې کړئ او په دوهم دریم ځل باندې به حتما تاسو سر خلاص شي پرې باندې. د نهم بوګن لومړۍ پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده، یوه انځوریزه پوښتنه ده. لومړی راځو انځور ته. په انځور کې ګورو چې د بس تمځای او د ټرام تمځای بیا سړک دا ټول یو ځای دي. د بس تمځای او د ټرام ترمنځ چې دغه سړک پروت ده دې ته هم ځغاسلیکه یا سړک وایي، هم ورته بانشتایګ اوس دلته کارولی سو. بانشتایګ هغه ځای چې پلي کسان یا مسافر پرې باندې ولاړ وي او ټرام ته خیزي یا ریل ته خیزي. دلته انځور مو ولیده، د بریک څراغونه هم چالان دي. پوښتنې ته راځو. Was ist hier richtig؟ دلته څه سم دي؟ یعنی کومه ټاکنه د ځوابونو سمه ده؟ برمز لیخت ان. برمز لیخت برمز بریک ته وایي، لیخت چراغ ته وایي، ان چالان. د بریک څراغونه یا اشارې چالانې. لومړی ټاکنه man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. دلته سړی کولی سي رو رو پل په پل راسته خوا له دغې خوا نه تیر سي په شرط د دې یا هغه وخت کې چې هیڅ یوه مسافر ته یا دغه کسانو ته مشکل جوړ نسی او خطر بالکل نه وي. دلته Gefährdung ausgeschlossen ist معنا دا چې هیڅ خطر پیښیدونکی نه وي. هو دا سمه ده. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. که چیرې چاته مشکل نه جوړیږي او څوک خطر سره نه مخ کیږي، سړی کولی سي راسته خواته د رو تګ نه یعنی تیز تګ باندې هم کولی سي لاړ سي. نه، تیز تګ به هیڅکله نه کوئ. کیدای سي دا نفر راوګرځي، کیدای سي دا نفر په اشتباه دلته راغلی وي او دوه کې تلونکی وي، یوه ته برابر سي وایي ګورو اوه نه دفعه بیرته راتاو سي، نو دا هم کیدای سي مشکل جوړ کړي، خطر راپېښ کړي. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen. دغه مسافر چې کوم دي کله وایي چې غواړي دلته د بس ته وخیزي، د اوبان ته وخیزي یا ریل ته، باید اول موټرونو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. نه، دلته دغه لومړۍ ټاکنه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen؟ د څه شي حساب مو هغلته باید کړی وي چېرته چې استوګن ځایونه وي او لږ موټرونه کته و پورته کیږي. Dass alle Erwachsenen sich verkehrsgerecht verhalten وایي ټول هغه کسان چې مشران دي، غټان دي، هغه د ترافیک قانون رعایت کوي. verkehrsgerecht verhalten یعنی قانوني چلندونه کوي. نه، موږ څه خبر یو چې ټول یو رقم کوي که نه کوي. Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen هغه ماشومان چې مستی کوي او لوبې کوي یو وار ځغاسلیکې ته راسي یا سړک ته راواوړي. هو. Dass Radfahrer unaufmerksam sind کیدای سي چې بایسکل چلونکي دلته بیخي پامې نه وي او دې ته فکر هم نه وي چې دلته به موټر راځي که به نه راځي، یعنی په خپل فکر او چورت کې به بایسکل چلوي.
هو دا دواړه د خطر اشارې موږ ته راکوي او دا معنا ورکوي چې موږ باید احتیاط وکړو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. انځوریزه پوښتنه ده. راځو انځور ته. انځور کې ګورو په شیشو کې موږ ته شاته سور موټر ښکاري. په 13 زونو کې استو په هغه سیمه کې چې د 13 نه یا 13 کیلومتره په ساعت کې موږ ته اجازه سته ده چې لاړ شو. هغې نه پورته نه په سړک باندې تیل پراته دي، تیل توی سوي دي. پوښتنې ته راځو. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl. په ځغستلیکه یا په سړک باندې تیل پراته دي. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? اوس تاسو څه کوئ؟ څه رقم کړنه کوئ؟ کومه کړنه کوئ؟ Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken. زه vermeide جلوګیري کوم یا یې نه کوم، تېرېږم ترېنه. زه ډېر کلک بریک نه نیسم او اشترنګ نه وهم. هو ich informiere die Feuerwehr. زه د ژوند ژغورنې یا هماغه اطفایې ته زنګ وهم او معلومات ورته ورکوم چې دغلته تیل توی سوي دي. هو دا دواړه سم دي. Ich weiche auf die linke Fahrbahn Hälfte aus. زه راځم دغه خواته شترنګ وهم او دې خواته راتاویږم بیا دې خواته ځم. نه دا غلط ده، ځکه د چپ خوا نه هم بل موټر را روان ده. جواب ته ځو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. Wann wird ein Überholender gefährdet? کله چې تاسو د موټر نه یا هم هغه څوک چې د موټر نه مخکې بل موټر نه مخکې کېږي هغه کوم وخت کې خطر سره مخ کېږي. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. کله چې مخکې کېدونکی کله چې د مخکې کېدونکي نه تاسو مخکې کېږئ او هغه خپل موټر ته یو دفعه ریز ورکوي. هو په دې وخت کې ځکه د ځغاستې یا د مخکې کېدلو کومه فاصله چې د هغه ډېره اوږدېږي، ته هم موټر ته ریز ورکوي، هغې چا نه چې ته مخکې کېږي هغه هم ریز ورکوي او په دې وخت کې کېدی شي له هغې خوا نه موټر راشي او یا هم کومه بله پېښه وځي. په دې حالت کې کوم څوک چې مخکې کېږي هغې ته خطر شته ده. Seine Geschwindigkeit stark verringert. کله چې تاسو د چا نه مخکې کېږي هغه یو دفعه خپل سرعت راټیټ کړي. نه په دې وخت کې نه، ځکه د مخکې کېدو فاصله ډېره لنډېږي او زر تاسو بیرته راتاویدی سئ، بل سړک ته بیرته راوختی سئ. Zum Überholen ausschert. هغه وخت کې هم خطر پیښیدونکی وي کله چې تاسو د یو موټر نه مخکې کېږي او هم موټر کوشش وکړي بیا د بل موټر نه مخکې سي، یعنې دا هم سړک ته راواوړي، د ځغاستلیکې ته راواوړي، هغې ځغاستلیکې ته چې هغې کې موټر تیز دي، نو کېدی سي په دې وخت کې هم. دا دواړه ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5 پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه بیا هم انځوریزه پوښتنه ده. په انځور کې ګورو. په انځور کې موږ په داسې یو سړک کې استو چې هیڅ کومه ترافیکي لیکدړه نسته. موږ نه مخکې بایسکل دی او د بایسکل نه مخکې هم بل موټر دی. پوښتنې ته راځو. Womit müssen Sie die in diesen Situation rechnen? په دغه حالت او وضعیت کې مو د څه شي حساب باید کړی وي او څه شی مو پیشبیني کړی وي چې څه شی پیښیدونکی کېدای سي. Der Radfahrer werde links aus dem parkenden PKW vorbeifahren. دغه بایسکل چلوونکی کېدای سي چې دغه موټر یا دغه موټر چې ولاړ د دې نه دې خواته راواوړي، یعنې چپ لاس ته راواوړي او د موټر نه مخکې سي. هو der Radfahrer wird absteigen, mich vorbeizulassen. دغه موټر بایسکل چلوونکی به وایي کته سي او ما ته به وایي چې زه ته لاړ شه، تا ته اجازه شته ته لاړ شه، زه تم کېږم. نه، هېڅکله داسې جنبې به تاسو فکر کوئ چې هغه د خطر پیښیدونکي وي، داسې د احتیاط جنبه به نه فکر کوئ. بل mit Gegenverkehr کېدای سي د مخامخ نه بل موټر راسي. هو دا هم امکان لري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 6 پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. په انځور کې وینو، انځوریزه پوښتنه ده. په انځور کې ګورو چې سړک ټول کنګل او یخ ده، واوره ورېدلې ده په 4 Fahrstraße کې او موږ نه مخکې بایسکل دی.
پوښتنې ته راځو. womit müssen Sie rechnen, wenn Sie überholen wollen؟ د څه شي حساب مو باید کړی وي کله چې تاسو غواړئ اوس د دغه بایسکل چلوونکي نه مخکې سئ. لومړی خو پوهیږو چې د بایسکل نه مخکې کېدل دا هم مونږ ته د خطر علامه راښیي. هغه فاصله باید مونږ مراعات کړو چې دننه د ښار کې 1 متر، بیرون د ښار 1.5 متر ده چې تاسو کله مخکې کېږئ دې نه فاصله باید ولرئ. او بیا په دې حالات کې دا خو ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې موټر ښویېږي، بایسکل ښویېږي، واوره ده. د کله چې تاسې انده کشترنګ ووهئ ستاسو موټر بلې خواته ځي، د بریک لاره اوږدېږي. نو راځو پوښتنې ته. وایي mit verlängertem Anhalteweg، کله چې تاسو بریک نه سئ اوږد واټن سره به ستاسو موټر ودرېږي، یعنې موټر خو جای په جای نه درېږي او نور هم حرکت کوي. هو mit unsicherer Fahrweise des Radfahrer، مونږ مطمئنه ناسو چې دا بایسکل چلوونکی په کومه لاره چیرته څه رقم ځي، غواړي دې خوا راوړي، غواړي مخامخ لاړ سي. او mit Rutschgefahr، د موټر د ښویېدو، د بایسکل د ښویېدو امکان شته ده. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. واما پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten؟ کوم هغه بنسټیز قوانین دي چې تاسو په تونل کې باید مراعات کړئ او ورته مو پام وي؟ Anweisungen und Informationen des Tunnelspersonals Folge leisten، هغه لارښوونې او د په تونل کې چې تاسو ته سوي دي او د تونل د پرسونال دي یا په تونل کې وخته لیکل سوي دي هغې ته مو ډېر باید پام وي چې څه درته ویلي هماغه رقم به وکوئ، څه رقم چې لیکل سوي دي په هماغه باندې لاړ سئ. nicht wenden، په تونل کې به هېڅکله نه راتاویږئ. هو auch am Tag im gut beleuchteten Tunnel mit Abendlicht fahren، کله چې ورځ هم وي سپینه رڼا هم وي نو تاسو باید په ورځ کې هم هغه ډیم چراغ چالان کې او تاسو په تونل ننوځئ. هو 3 واړه سم دي. معنا ده چې تاسو باید هغه لارښوونې ته پاملرنه وکړئ کوم چې نوشته سوي دي یا تاسو ته ویل سوي دي. دویم په تونل کې به هېڅکله نه راتاویږئ، موټر به نه راتاوئ. او دریم که ورځ وي که شپه وي تاسو باید د موټر هغه ډیم چراغ چې ده هغه باید چالان کړئ. په نویو موټرونو کې هغه اتومات ډول باندې چالانیږي او په زړو موټرونو کې دې ته پام وي چې تاسو همیشه هغه کله چې تونل ته ننوځئ چالان کړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben؟ außerorts د استوګنځایونو نه بیرون، Andreaskreuze هغه د ضرب علامه چې د ریل پټلۍ نه مخکې راځي، mindestens لږ تر لږه، entfernt لرې bleiben پاتې سو. څومره لرې باید د ښار نه بیرون، د استوګنځایونو نه بیرون کله چې مونږ غواړو خپل موټر پارک کو، هغه هم د اندریاسکرویڅ یا هم دغه د ریل پټلۍ د نښې نښانې نه لرې څو متره باید مونږ موټر پارک کو. 50 متره باید مونږ لرې د دغه اندریاسکرویڅ یا د ضرب علامې نه چې د ریل پټلۍ خبر مونږ ته راکوي دې نه لرې باید مونږ موټر خپل پارک کو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wie sollten Sie sich verhalten؟ تاسو څنګه کړنه کوئ wenn Sie ein Fahrzeug mit Warnblinklicht erkennen؟ کله چې تاسو یو موټر وینئ او هغه هم هغه 4 خبرتیایي څراغونه یا اشارې چالانې کړي وي چې ګل کېږي او چالانېږي. Ich stelle mich auf plötzlich auftretendes Gefahren ein. زه په خپل ذهن کې د دې تصور کومه کېدای سي چې یو وار سړک ته کوم خطر راپېښ سي یا کوم هغه څه خطر سړک ته راواوړي چې خطر پېښېدونکی وي یا خطر موږ ته راجوړوي. هو ich reduziere meine Geschwindigkeit، reduziere، vermindere، دا ټول دا معنا ورکوي چې زه خپل سرعت راټیټوم. ich fahre unvermindert weiter، زه بغیر له کوم عکس العمله مخکې ځم. نه دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 11مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده، یوه ویډیویي پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته، ویډیو به وګورو پس د هغې پوښتنې ته.
په ویډیو کې موږ په فورفاشتراسه کې استو زمونږ لومړیتوب دی موږ سره سم د ریل پټلۍ ده په دې سړک باندې مخکې هم موټر دی یو پوښتنه مخکې هم همدا رقم راغلی وه چې په دې وخت کې دلته د بس تمځای د ټرام تمځای او ځغاستلیکه یا سړک درې واړه په یوه ځای کې دي ټرام ودرېده د بریک چراغونه چالان سو خلک استه استه د تمځای نه را روان سو او دلته جګیږي خو تاسو ته دلته کومه هیڅ اشاره یا څراغ نسته پوښتنې ته ځو Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? دلته تاسو څنګه سمه کړنه کوئ سم عکس العمل ښیي Ich fahre rechts an der Straßenbahn vorbei ځان دغه راسته لاست همداسې ځمه راسته لاسته د دغه شتراسنبان یا ټرم ځمه نه ځکه ته خو پوهېږي اوس دا کسان را روان دي دلته جګېږي Ich bleibe hinter der Straßenbahn زه د دغه شتراسنبان یا ټرم شاته ودرېږم هو Ich überhole die Straßenbahn links زه راځمه دغسې د شتراسنبان نه مخکې کېږم نه ځکه هغه د هغې خوا نه راتلونکو موټرونو دپاره ده Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12. پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده Ein Radfahrer möchte ohne abzusteigen auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. یو بایسکل چلوونکی پرته له دې نه چې د بایسکل نه کته سي abzusteigen کته کېدل auf einem Fahrgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. د پلي تلونکو کسانو په لاره باندې غواړي د سړک یو اړخ نه بل اړخ ته تیر سي یا واوړي Wie verhalten Sie sich دلته تاسو څنګه سمه کړنه کوئ یا کومه کړنه کوئ پوښتنه داسې ده کله چې یو بایسکل چلوونکی راځي او غواړي له دغه سړک نه Fußgängerüberweg د پلي کسانو د اوښتلو لاره چې دا لاره ده او دا یې هم شیلډ دی کله چې غواړي دلته راسي با پرته له دې نه چې بایسکل نه کته سي غواړي په دې ځای باندې داسې تیر سي اول خو باید بایسکل چلوونکی چې راځي دلته بایسکل نه کته سي خپل بایسکل سره یو ځای د سړک نه تیر سي لکه په دې انځور کې چې ده بایسکل نه به کته کیږي او بایسکل سره به یو ځای د سړک نه تیریږي خو که چیرې هغه داسې ونه که او په بایسکل سپور غوښتلې چې د سړک نه خواته واوړي نو تاسو به څه کوئ دلته وایي Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren زه بایسکل چلوونکي ته اجازه ورکوم اگر که قانون یې د مراعات کړی تیر سي هو دلته دا کړنه سمه ده Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14. پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. تاسو په هغه سړک کې چې د ښار نه بیرون ده یو حادثه وکوله Wie sichern Sie sich diese Unfall ab تاسو څنګه دغه د حادثې ځای مسئونوي یا یې د خطرونو نه خلاصوي چې نور کوم خطر پیښ نسي sichern Ich schalte sofort das Warnblinklicht an. زه دفتن هغه 4 خبرتیایي څراغونه چې دي هغه چالانوم د موټر Ich warne falls erforderlich andere Fahrzeuge zum Beispiel durch Handzeichen که چیرې ضرورت وي زه نور موټرونه د لاس په واسطه یا اشاره ورته کوم چې هغوی پوسي چې دلته د خطر امکان ده یا خطر سته ده لومړی خو تاسو چې کله موټر ټکر وکوي یا کومه حادثه پیښ سي باید په سړک کې نور تاسو ونه درېږئ چراغونه مو چالان کوئ هغه 3 واړه ترافیکي اشارې چې دي 4 واړه هغه به چالانوئ او بل هغه مثلث چې دی 3 اړخونه یا 3 کنجونه چې لري هغه سور هغه به تاسو وړئ 100 متره لرې د موټر نه هلته به ایږدئ که چېرته ډېر ضرورت و بیا به په لاس باندې هم اشاره کوئ Diese Frage wurde richtig beantwortet.
څوارلسمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation؟ دلته به تاسو څنګه کړنه کوئ؟ لومړی راځو انځور ته. په انځور کې ګورو مونږ ته د ترافیکي څراغ شین دی، بیا سټاپ شیلد دی. څه به کوو؟ دې ته به پام کوو که دې ته، دا پورتني ته که لاندني ته. اول راځو دلته یو انځور زه تاسو څخه یم. په دې انځور کې دا احرام ده. په دې احرام کې مونږ ته وایي چې کوم یو لومړیتوب لري یا کومه نښه چې اول و هغه مدار دی اعتبار ده، بیا وروسته نورې او نورې او نورې. کله چې پولیس ولاړ وي یا ترافیک ولاړ وي، نه څراغ مدار د اعتبار ده، نه هم شیلډونه او نه هم راسته پر چپه باندې قانون پلی کیږي. یوازې او یوازې به تاسو د پولیس یا هماغه د ترافیک کړنې عملي کوئ. که چیرته پولیس نه و، په هغې وخت کې ولو که نورې علامې هم وي، څراغ او څراغ جوړو، نو تاسو به څراغونه په پام کې نیسئ. که چیرته څراغ هم نه و او پولیس هم نه و، څراغ او څراغ خاموش او یا ګل و، په دې حالت کې بیا Vorfahrtzeichen یا اندغه علامې مد نظر نیول کیږي. که ستا حق او ستا لومړیتوب ته به ځي، که تا ته دا شیلډو ته به درېږي، او که بل چاته حق ورکول یا لومړیتوب هغه به ورکوي. او که چیرته دا هم نه و، هیڅ کوم یوه نښه نښاني نه وه، بیا پس د هغې نه راسته پر چپه باندې قانون پلی کیږي. په دې پوښتنه کې مونږ ته وایي چې چراغ شین دی او شټاپ شیلډ هم دی، نو څه وخت کوم یو باید مونږ مد نظر ونیسو؟ دلته مونږ باید څراغ ته پام وکړو. کله چې څراغ خاموشه وي یا خراب وي، پس د هغې نه دا پلی کیږي. پوښتنې ته راځو. An der Sichtlinie anhalten. دلته ودرېږئ. نه. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren. پرته له دې نه چې تاسو دلته ودرېږئ باید تیر سئ، کولی سئ تیر سئ. هو. An der Haltlinie anhalten. دلته ودرېږئ. نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځلسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. بیا هم انځوریزه پوښتنه ده. زه په فورفارشټراسه کې یم او غواړم چپ لاسته د فورفارشټراسې نه ووځم. موټر سایکل هم را روان ده او نارنجي موټر هم دلته ولاړ ده. پوښتنې ته راځو. Welche Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ Ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. زه کولی سم پس له دغه موټرات نه واوړم. هو، ځکه هغه په خپل لاس باندې د فورفارشټراسې نه وځي. حق ده هغه دی. هو. als erster abbiegen. زه غواړم لومړی، یا زه کولی سم لومړی تاوسم او واوړم. نه. vor dem gelben PKW abbiegen. د دغه زیړ موټر نه مخکې کولی سم لاړ سم. هو. diese Frage wurde richtig beantwortet. شپاړسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ لومړی راځو انځور ته ګورو. په انځور کې په بایسکل چلونکي باندې دا شین موټر لومړیتوب لري. په دې شین موټر باندې زه لومړیتوب لرم. خو دلته که زه خپل لومړیتوب باندې پافشاري وکړم او غواړم چې راسم، نو سړک بندېږي، ځکه دلته د ښاروالۍ د صفایي موټر ولاړ دی. راځو دلته. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen. زه کولی سم د دغه رادفاغن نه مخکې راتاوسم. نه. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen. زه د خپل لومړیتوب نه تیریږم او پرېږدم چې د سړک بند نشي. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. زه دغه بایسکل چلونکي ته اجازه ورکوم چې لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. ولسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ بیا هم انځوریزه پوښتنه. کومه کړنه دلته سمه ده؟ دلته د راسته پر چپه باندې د لومړیتوب قانون پلی کیږي. زه باید سور موټر ته لاره ورکم او دغه آسماني موټر دا باید ماته لاره راکړي. نو راځو پوښتنې ته. Ich muss den roten PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه سور موټر ته لاره ورکم او لومړیتوب ورکم چې دی لاړ سي. Ich muss dem blauen PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه آسماني موټر ته لاره ورکم چې دا لاړ سي. نه. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen PKW. زه د دغه آسماني موټر نه مخکې اجازه لرم چې زه لاړ سم. هو. جواب. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. بیا هم خبرتیایي یا اخطار ورکوونکې ترافیکي لوحه ده.
Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen؟ د څه شي حساب مو باید کړی وي په ذهن کې کله چې تاسو دغه ترافیکي لوحه وینئ. Mit Baumaterialien auf der Fahrbahn د ودانیزو چارو مواد د سړک په سر باندې. هو. Mit Arbeiten auf der Fahrbahn هغه ودانیزه چارې یا کار چې روان وي د سړک په سر باندې کیدای شي اوسي. هو لارې بنده کړې وي. Mit Verkehrs von den Baustellenfahrzeugen د ودانیزو چارو موټرونه کیدای شي هلته ولاړ وي. هو دغه درې واړه ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19. پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt؟ کومه دغلته کومه لوحه یا ترافیکي نښه چې ده په راروان څلور لارې کې د فورفارت یا د لومړیتوب حق ورکوي. Gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt. دا د فورفارت نښه ده. دا دویمه خو خلاصه ده. دلته وایي تاسو په راروان موټر باندې حق لرئ چې لاړ شئ خو د لومړیتوب علامه دلته دغه لومړی ده. Verkehrszeichen Nummer 1 دا مونږ ته د فورفارت حق راکوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Wann sollten Sie den Motor abstellen؟ کله باید تاسو خپل موټر ګل کړئ Kraftfahrstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern. او تاسو تیل سپما کوئ چاپیریال ته مو یا د چاپیریال د خوندیتوب لپاره مو یو څه کړي وي. Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen کله چې تاسو په ترافیکي ګڼه ګونه کې د ډیر ځنډ لپاره ودرېږئ او تاسو پوهیږئ چې دلته باید زه موټر ګل کړم. هو. Wenn Sie bei einem Stoppschild anhalten کله چې تاسو یو Stoppschild ته ودرېږئ. نه Stoppschild ته خو تاسو لنډ ودرېږئ. Wenn Sie von der Bahnübergang oder Baustellen warten müssen کله چې تاسو د ودانیزو چارو کله چې موټر راوځي هلته تاسو ډېر تم کېږئ هلته باید موټر ګل کړئ او هم د ریل پټلۍ نه مخکې چې تاسو منتظر پاتې کېږئ 10 دقیقې 15 دقیقې 8 دقیقې هلته. هو د دواړه سم دي. د 9 څپرکي ب برخې ته راځو. 4مه پوښتنه ده. Womit müssen Sie hier rechnen؟ د څه شي حساب مو باید کړی وي. لومړی راځو انځور ته. په انځور کې ګوري چې موږ په اټوبان کې استو او دغه نښه کومه چې ده موږ ته ښایي چې باد او شمال ده دلته. پوښتنې ته راځو. Womit müssen Sie hier rechnen؟ د څه شي حساب مو باید دلته کړی وي. Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedruckt werden. دغه موټر چې تاسو نه مخکې روان ده کیدای شي د شمال له امله راسته خواته فشار پې باندې راشي او راسته خواته حرکت وکوي. نه ځکه شمال د چپ د راسته خوا نه ده خو چپ خواته باید موټر ټیله کړي. Wenn Sie überholen zieht Ihr Fahrzeug bei einem Einfahren in den Windschatten des LKWs nach rechts. کله چې تاسو د دې موټر نه مخکې کیږئ او بیرته راځئ راواوړئ یا هم دې نه مخکې ځئ نو دغه شمال چې د موټر د مخې ته وي ستاسو موټر راسته خواته کش کاږي. هو کله چې شمال وي او تاسو د لوی موټر نه مخکې کیږئ نو ستاسو موټر به حتما خپلې خواته راکش کاږي ځکه دلته شمال نه وي د موټر شاته او د موټر مخې او د موټر اړخ ته چې کله تاسو ننوځئ دلته شمال نه وي خو کله چې وځئ نو هلته شمال وي حتما ستاسو موټر ته یو جټکه ورکوي. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden. او هم کېدای شي کله چې تاسو غواړئ تیر شئ نو ستاسو موټر به د شمال له امله چپ لاسته نور هم ټیله شي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Sie möchten außerhalb geschlossener Ortschaften auf einer schmalen Allee überholen. تاسو د استوګنځای نه بیرون
په یوه لنډه یا په یوه باریکه او نرۍ لاره کې غواړئ د یو موټر یا بایسکل نه مخکې سئ. worauf müssen Sie besonders achten؟ د څه شي پام مو باید خاص دلته یا ځانګړې توګه کړی وي. Fehleinschätzungen von Abständen und Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen. ستاسو غلطه پیشبیني د فاصلې یا د واټن د مخکې کېدو د یو د بل موټر نه کېدای سي دا هم د یوې پیښې سبب وګرځي. یعنی تاسو غواړئ د یو موټر نه یا بایسکل نه مخکې سئ او فکر هم کړی دی چې زه په 10 مترو کې د دې بایسکل یا موټر نه مخکې کېږم، خو برعکس دغه لاره ډیره اوږدیږي او مخامخ نه بل موټر راځي. هو das هم ده. wegen der geringen Fahrbahnbereit د Motor, der Sarac, ja, das restliche Soria Bar, können selbst Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt werden. An د دې له وجې نه چې سړک کمبره وي او سوري ډېر لږ وي نو یو بایسکل چلوونکي هم نسي کولی چې مخکې سي. هو Fahrzeuge mit höherem Aufbauten weichen häufig Essen aus. هغه موټرونه چې ډېر بار ولري یا داسې پاس اوږد وي کېدای سي د په شاخچو کې یا د ونو په شاخچو کې هم بند سي او هلته هم مشکل جوړ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درېمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. انځور ته راځو. په انځور کې وینو چې مونږه سړک په جګېدو باندې ده او دلته بیا یو ګولایي راځي. مونږ ته د ګولایي خطر راښیي. پوښتنې ته راځو. Womit müssen Sie rechnen؟ د څه شي حساب مو باید کړی وي. Mit einem gefährlichen Linkskurve، یو خطرناکه چپه ګولایي. هو mit Querverkehrs vor dem Küppe دلته vor der Küppe دلته د چپ لاس نه را روان موټر یا دلته هم ته موټر نه ښکاري نه موټر نسته ده دلته. mit einem Hindernis hinter der Kurve. د kurve نه اخواته یا همدغه ګولایي نه اخواته کېدای سي کوم بل څه وي چې زمونږ ممانعت وکړي یا خطر پېښ کړي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Sie sind durch eine Gefahrbremse nur knapp einem Verkehrsunfall entgangen. Ihre Hände und Knie zittern. Ihr Fahrziel ist noch weit entfernt. Was sollen Sie tun؟ تاسو د یو خطر له امله ګفار برمزه ډیر خطرناکه یعنی په پوره قوت او توانایي سره تاسو بریک ونیو، تاسو موټر ودرېده خو قریب اوس تاسو یو حادثه وکوي او ترافیکي پیښه وکوي. په دې وخت کې تاسو بریک نیولی ده خو تاسو ډیر ورخطا سوي یاستئ، لاسونه مو ریږدي، پښې م ریږدي، زنګنونه م ریږدي، خو تاسو باید ډیر لاره مزل نور هم وکړئ تر څو تاسو خپل ځای ته ورسیږئ. Was sollen Sie tun؟ دلته څه کوئ؟ تاسو ورخطا سوي یاستئ. Ich fahre vorsichtig bis zur nächsten Haltmöglichkeit weiter, um mich dort zu beruhigen. زه رو هغه ځای پورې ځم چېرته چې زه موټر ودروم او لږ زره کې خپل ځان آرامه کړم. هو Ich fahre vorsichtig bis zu meinem Fahrziel weiter, um mich dort in Ruhe zu erholen. نه کله چې خدای مکه په اوټوبان کې یا په هر ځای کې چې تاسو د یوې پیښې نه جلوګیري وکوله او ورخطا سولئ، دا کېدای سي د حیواناتو له وجې نه وي، د یو بل موټر د تېرېدو له وجې نه وي، یا ستاسو په مخ کې یو حیوان تېرېږي تاسو یې نه وهئ خو تېرېږي او یو دفعه ورخطا کېږي تاسو بریک نیسئ، هر شی سي وي. په دې وخت کې تاسو ډېر زیات ورخطا کېږئ، لاسونه پښې م ریږدي، راتګ زیړ کېږي. نو دې وخت کې به تاسو څومره چې امکان لري زر په یو ځای کې موټر ودروئ، موټر نه کښته سئ، اوبه وشکئ، خپل ځان ډېر ارامه کئ، بیا پس د هغې نه موټر وچلوئ. په همدغه حالت کې مخکې موټر مه چلوئ، کېدای سي کومه حمله سړي باندې راسي، ګنګ سي، نو انسان د هر شي پېښېدونکی وي. ځواب ته راځو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه یا ویډیویي پوښتنه ده. راځو ویډیو ته ویډیو به وګورو. په ویډیو کې ما پسې موټر سایکل را روان ده. زه د ښار نه بیرون یم، اشاره مې ووهله زه غواړم په دې سړک باندې دلته راواوړم. موټر سایکل چلوونکی هم راووت. Sie möchten nach links abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig؟ تاسو غواړئ چپ لاس ته په دې سړک باندې واوړئ یا دې سړک ته واوړئ.
څنګه سم چلند کوئ. Ich beschleunige und biege zügig ab. زه ریز ورکوم او تیز درجې ته تاویږم. نه هیڅ کله نه. ځکه وایم تاسو خو ولې د موټر سایکل راواوښته دې سړک ته او هغه غواړي تاسو نه مخکې لاړ شي. د دې سرعت هم جګ ده. Ich halte auf Höhe des Feldes weg und warte. زه کله چې دلته راورسېدم دلته درېږم پرېږدي چې دا لاړ شي. هو ich fahre weiter da ich hinter hier nicht abbiegen darf. زه مخکې ځم ماته اجازه نشته دلته تاوسم. نه تاته اجازه شته ده خو کله چې دغه موټر سایکل لاړ شي او د مخامخ نه هم کوم خطر پیښېدونکی نه وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Warum ist es gefährlich Sicherheitsgurte nicht anzulegen؟ ولې دا خطرناکه ده کله چې تاسو د مسؤلیت کمربند په موټر کې نه تړئ؟ Im Stadtverkehr ist wegen der geringen Geschwindigkeit ungefährlich. کله چې تاسو په ښار کې موټر چلوئ نو ستاسو سرعت کم وي خطرناکه نه ده. په دې وخت کې بیخي مه تړئ. نه weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann. کله چې یو حادثه کې خدای نخواسته کېدای شي انسان د دې له وجې نه چې کمربند نه ده تړلی د موټر د یو اړخ نه بل اړخ ته واوړي د شا چوکۍ نه مخکې چوکۍ ته د مخکې چوکۍ نه بیخي د شیشې نه ووځي وارتېږل شي. هو weil man sich schon bei einem Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km pro Stunde nicht mehr ausreichend abschützen kann. ځکه دا چې کله تاسو 20 کیلومتره په ساعت کې هم حرکت کوئ که خدای مکه کوم حادثه کیږي نو تاسو د یو خوا نه بل خوا ته ارتېږل کیږئ. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Wamma Puchtana, de 2 Nummer Puchtana, da welche Bedeutung haben weiße Tafeln mit einem schwarzen A an einem LKW? څه معنا ورکوي په هغه سپینه تخته باندې چې په تور خط باندې آ لیکل شوي وي او هغه تخته یا نښاني یا لوحه په الکاوي یا په لویو لاریو موټرونو باندې لګول شوي وي هم مخته هم شاته. Der LKW transportiert Gefahrgüter. همدغه لاری خطرناکه څیزونه یا خطرناکه کالي انتقالوي؟ نه. کومه این دغه لوحه کله چې تاسو دا په موټرونو کې وینئ کېدای شي یا مخکې یا شاته دغسې یوه لوحه وي. سپینه لوحه ده یا سپینه لیکدړه ده او آپې باندې لیکل شوې ده. Transportiert Abfall یا هغه خځلې هر شی چې وي هغه انتقالوي. هو wird von einem Anfänger gefahren. د یو هغه کس په واسطه باندې چلیږي چې هغه نوی فروشان یا لیسنس اخیستی. نه Abfall همدغه خځلې دا شیان انتقالوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Atama Puchtana, der 3 Nummer Puchtana, Sie möchten Ladung transportieren. Was müssen Sie dabei beachten? تاسو غواړئ بار د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. څه شي ته مو باید پام وي. Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutscht oder umfallen. کوم بار چې تاسو په موټر کې باروئ اجازه نشته داسې باید موټر کې وښویږي. تاسو باید دومره کلک کړئ چې هغه نه وښویږي نه چپه سي. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht mehr einträchtig werden. د موټر کوم هغه مسؤلیت چې تاسو ته درکول شوی ده یعنی بار ډېر جګ نه وي موټر نه وتلی نه وي ډېر دروند نه وي صحیح ځای کې کېښودل سي ونه ښویږي. Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden. او همچنان کله چې زه بار باروم دغه بار د دې باعث نشي چې ما ته مزاحمت وکړي او زما موټروانۍ ته کوم خلل پېښ شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nahama Puchtana, der 3 Nummer Puchtana, da welche besondere Eigenschaften von Scheibenbremsen müssen Sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen. تاسو کله چې سړک لوند وي او بریک نیسئ تاسو د لیډرونو په اړه باندې څه فکر کړی وي او کومو برخو ته مو فکر وي. Die Wirkung von der Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn. کله چې سړک لوند وي د دې لمدېدو له وجې نه لیډرونه د موټر چې کوم نښلي هغه ډېر ناوخته کار کوي ځکه چې سړک هم لوند وي او ډرمونه هم لمده سوي وي
کله چې تاسو بریک نیسئ نو لیډرونه په اسانۍ سره نه نښلي. Die Wirkung von der Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein als auf trockener Fahrbahn. کله چې سړک لوند وي وایي موږ ډېر زر بریک نیولی سو. نه، دغه لومړی ځواب سم دی. لسمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. تاسو په ازمایښتي دوره کې یاستئ. کله چې تاسو فروشاین خپل واخیسته، د لیسنس دوره مو خلاصه سوه، نو تاسو په ازمایښتي دوره کې 2 کاله تاسو په ازمایښتي دوره کې یاستئ چې کله چې تاسو ته د لیسنس درکول کیږي او تاسو دایمي نه یاستئ وای. Welche Folgen können eintreten, wenn Sie am Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt gewähren, nicht anhalten und durch andere Verkehrsteilnehmer gefährden؟ کله چې وای تاسو په ازمایښتي دوره کې هستئ او هغه ترافیکي لیکدړو ته مو پام نه وي کړی چې تاسو ودرېږئ او بل چاته لومړیتوب ورکئ. دلته تاسو نه یې درېدلی او دا شیلډ هم پام کې نه دی نیولی او بل چاته هم خطر جوړ کړی، نو دا کومې پایلې درلودلی سي؟ Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. تاسو باید یا تاسو ته دا امر کیږي یا ویل کیږي چې تاسو لاړ شئ بیرته د سره نه د تیوري پروفونګ ورکئ یا د تیوري امتحان بیا له سره ورکئ. نه، Eintrag in das Fahreinigungsregister. تاسو ته دغه کوم چې شی چې یا پونکټ دی یا کوم اشتباه ده دا ستاسو په سوانح کې درج کیږي، لیکل کیږي. کیدای شي ستاسو دغه د پروبسایت دوره یا ازمایښتي دوره د 2 کلو نه 3 کلو ته د 3 نه 4 ته همداسې وړاندې لاړ سي. او په ځینو وختونو کې Anforderung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. په ځینو وختونو کې دا هم کیدای شي چې تاسو ته امر وکړي، ووایي چې تاسو لاړ شئ بیرته سیمینار ته یا تیوري لوستونه ووایي چې ستاسو تیوري لوستونه سم نه دي، تاسو د نښې نښانې نه پیژنئ. نو تاسو کولی شئ یا د 500-600 یورو لاپې باندې راسئ او تاسو دوباره بیا ولیږئ د 14-15 ورځو لپاره یا ډېر یا لږ چې تاسو بیا یو سیمینار کې برخه واخلئ او ټول دغه تیوري لوستونه تکرار کړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او ځوابونه. که چیرې تاسو پوښتنه لرئ، ستونزه لرئ، کولی شئ په کومنټ کې راته ولیکئ او که بیا تاسو په پوښتنو کې کوم ځای کې کومه ستونزه وینئ، پاتې وي، صحیح ترجمه سوې نه وي، انسان ده، هر څه پېښېدونکي دي، کولی شئ هغه راته په ګوته کړئ. په راتلونکو درسونو کې به بیا پې باندې خبرې وکړو. تر بیا ښې چارې. اللهم